د کفایت شاه باچا قاتلان ونیول شو. سلامونه دوستانو، د مشهور سندرغاړي کفایت شاه باچا قاتلان ونیول شو. ټول معلومات در سره په ویډیو کې شریکوم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. د ویډیو کتونه مخکې درته یادونه کوم که چېرې تاسو زموږ په چینل کې نوي او زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. دوستانو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې کفایت شاه باچا د صوابۍ زیدي کلي اوسیدونکی و چې د جمعې په ورځ د ماسپښین د مانځنه بعد خپل دشمنانو ډېر په بېدردۍ سره قتل کو. د کفایت شاه باچا د ډېر وخته پورې دښمني چلیده چې په هغې کې روغه وشوه، خو دښمنانو یې د روغې باوجود د هغه زوی قتل کو. بیا څه موده کفایت شاه باچا په کلي کې، خو اخر یې د زوی بدل واخیستو او کفایت شاه باچا پولیسو ونیولو. خو کفایت شاه باچا روغه وشوه او د جیل نه آزاد شو. اخر هم بیا د روغې د پاسه یې کفایت شاه باچا د جمعې مانځنه بعد قتل کو. خو د کفایت شاه باچا رور په خپل بیان کې پولیسو ته ویلي دي چې زما د رور قاتل زموږ دشمنان دي. د هغې خلاف FIR درج شوی دی، خو لا تر اوسه یې قاتلان نه دي ګرفتاره کړي او د پولیسو پوره کوشش شروع دی چې زر به ملزمان ګرفتار کړي شي او په سوشل میډیا به یې ډېر زر ښکاره کړي او قانوني کاروي به ورسره وکړي. ملګرو، دا و د نن ورځ خبر چې در سره مو شریک کو. مننه کوم چې ویډیو م را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې الله په امان.